تازه او مهم خبر د افغان طالبانو لخوا د پاکستان لخوا غزول شوی اغزن تار راټول کړ. سلام ستړي مشئ په سر کې یادونه کوو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان پلس چینل در سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو نښتو او هوایي بریدونو په دوام طالب ځواکونو اعلان کړی چې په یو شمېر سرحدي سیمو کې د پاکستان لخوا غزول شوی اغزن تار راټول کړی او ټینګار کوي چې د هیواد د خاورې د ساتنې لپاره به جدي اقدامات روان وساتي. د راپورونو له مخې دا اقدام په ځانګړي ډول د ننګرهار د ګوشتې ولسوالۍ او د پکتیکا د ګومل ولسوالۍ په سرحدي سیمو کې ترسره شوی چیرته چې د پاکستاني ځواکونو لخوا اغزن تار غزول شوی و. طالب ځواکونو یاد تارونه راټول کړي او له سیمې یې لرې کړي دي. دغه پرمختګ داسې مهال رامنځته کیږي چې په وروستیو ورځو کې سرحدي نښتې او هوایي بریدونه زیات شوي او د سیمې وضعیت یې لا حساس کړی دی. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ویلي و چې په زیاترو سیمو کې ملکي ځایونه د بریدونو هدف ګرځېدلي. هغه ادعا چې د خلکو ترمنځ امنیتي اندېښنې زیاتې کړي دي. طالب چارواکي ټینګار کوي چې د سرحدي سیمو ساتنه د دوی مسؤلیت دی او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاورې ته لاس وغځوي. د هغوی په وینا د اغزن تار راټولول د ملي حاکمیت د دفاع یوه برخه ده او د ورته اقداماتو پر وړاندې به جدي او دوامداره دریځ خپل کړي. په همدې حال کې د سرحدي سیمو اوسیدونکي وایي چې وروستي تحولات او د تاوتریخوالي زیاتوالی د خلکو پر ورځني ژوند منفي اغیز کړی دی. دوی اندېښنه ښیي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي نو د سیمې امنیت به نور هم زیانمن شي. سیاسي او امنیتي شنونکي باور لري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي اختلافات اوږد تاریخ لري او وروستي پرمختګونه ښیي چې دا مسله لا هم د دواړو لورو ترمنځ یوه جدي ننګونه ده. د دوی په اند د دې ستونزې د حل لپاره دوامداره سیاسي خبرې او ډیپلوماټیکې هڅې اړینې دي څو د تاوتریخوالي د پراخېدو مخه ونیول شي. د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان پلس چینل در سره سبسکرایب کړئ او خپل نظریات مو را سره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت.